د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. وروسته له هغې چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په خاوره د امریکا بې پیلوټې الوتکې په کابل کې برید کړی ده، پاکستان کې یو نظامي چورلکه راغورځېدلې ده. د لا درکه شوې پاکستاني چورلکې پاتې شونې پیدا شوي او ټول عمله یې وژل شوې ده. پاکستاني رسنۍ وایي دغه چورلکه پرون په بلوچستان کې لا درکه شوې چې اوس یې پاتې شونې پیدا شوي دي او ښکاري چې د دوو جنرالانو په ګډون 6 پاکستاني پوځیان په دې پیښه کې وژل شوي. دغه پوځي ډله په بلوچستان کې له سیلاب ځپلو سره په مرستو بوخته وه چې د رادار له پردې لا درکه شوه. په دې کې د کوټې پوځي مشر هم شامل ده. پاکستان حکومت پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې ده او هغه یې بوږنوونکې بللې ده. په کابل ښار کې د ایمن الظواهري وژل کېدل. د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان کړی ده چې د کابل په ښار کې د القاعده مشر ښاغلی ایمن الظواهري وژلی ده. د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه د دې خبر تایید نه ده کړی، نه هم د القاعده شبکې کوم ویان او یا دې ته ورته نږدې سرچینو دا پیښه تاییده کړې. خو د اسلامي امارت ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد دغه برید غندلی او دا د دوحې له تړون څخه نقص بللی ده. ښاغلی مجاهد دا نه ده تایید کړی چې دغه برید د القاعده په مشر ایمن الظواهري شوی ده، خو دغه برید یې د افغانستان د هوایي حریم نقص بللی او د دوحې له تړون څخه یې سرغړونه ګڼلې ده. بلخوا سعودي عربستان د ایمن الظواهري وژل کېدلو هرکلی کړی ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت کابل ښار کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن الظواهري د امریکایي ډرون الوتکې د برید هرکلی کړی ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت له لوري په همدې تړاو خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي الظواهري ته د ترهګرو د رهبر خطاب شوی او زیاته کړې ده چې نوموړی په امریکا کې په هغه ستر جنایت کې لاس درلود چې د سعودي د ځینو وګړو په ګډون پکې ګڼ شمېر امریکایان وژل شوي وو. د امریکا په کینټا ایالات کې سیلابونو 30 کسان وژلي دي. د امریکا په سویل ختیځ کینټا ایالات کې سیلابونو لږ تر لږه 30 کسان وژلي. دا سیلابونه په کینټا ایالات کې له څو ورځې پرله پسې ورښتونو وروسته راوتلي دي. راپورونو کې ویل شوي دي چې وژل شویو کې لږ تر لږه 6 ماشومان هم شامل دي چې 4 یې د یوې کورنۍ غړي دي. افغان حکومت وایي د امریکا هوایي برید د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل ده. افغان حکومت په کابل کې د امریکا ډرون هوایي برید په کلکو ټکو غندلی ده. د افغان حکومت مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټ پیغامونو کې ویلي په لومړي سر کې شک کېده چې دا به یو چاودنه وي، خو د امنیتي او استخباراتي ادارو څېړنو وښوده چې دا برید بې پیلوټه امریکایي الوتکې کړې ده. نوموړي دا نه دي ویل چې برید پر چاود څنګه شوی، خو ویلي دي چې دا د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل ده. مجاهد همداراز زیاتوي چې د امریکا برید د دوحې د هوکړلیک خلاف عمل ده او دا چاره به د دواړو لورو ترمنځ اړیکې سختې زیانمنې کړي او ناوړې پایلې به ولري. د کابل والي ښاغلی شیخ ندا محمد کندهار ته له یو شمېر علماو سره د اسلامي امارت له مشرتابه سره لیدلي دي. نوموړی وایي امیرالمؤمنین د ښځو تعلیم او د نورو حقوقو د ورکړې په برخه کې ژمنه کړې ده او ډېر ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو بټي کوټ ولسوالیو کې د 2 کلیو خلکو لپاره فرعي روغتیایي مرکزونه جوړ شول. سږ کال بلخ ولایت کې شاوخوا 15,000 هکټار ځمکه کې پنبه کرل شوې چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارې اترا د هیواد په مختلفو برخو کې د 20 مخابراتي سایټونو ګټې اخیستنې ته وړاندې کړي چې په پایله کې شاوخوا 100,000 هیوادوال د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو څخه برخمن شوي دي. نن ورځ له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بشردوستانه مرستو په لړ کې د 40 میلیونه امریکایي ډالرو نغدي بشري مرسته بله کڅوړه هم کابل ته ورسېده. د افغانستان بانک د یادو مرستو د مننې ترڅنګ له نړیوال ټولنې په نورو برخو کې هم د تعامل او همکارۍ غوښتنه کړې ده.